درنو لیدونکو السلام علیکم. له څه کم 2 میاشتني ځنډ وروسته د پاسپورټ د ویش بهیر له سره پیلیږي. وروسته له هغه چې تیر نظام راوپرځېد شاوخوا 50 ورځې کیږي د پاسپورټ د ورکړې بهیر هم په ټپه درېدلی دی. اوس تازه د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې دغه بهیر له سره پیل کړي. یاد دې وي چې له پاسپورټ سره هم مهاله د برېښنایي پیژندپاڼو بهیر هم درېدلی، خو د بیا پیلېدو په اړه یې هیڅ نه دی ویل شوي. ځینې کارپوهان وایي دا چې د برېښنایي پیژندپاڼو مالي لګښتونه د نړیوالو لخوا ورکول کېدل ښایي بیرته له سره پیل نه شي. بل پلو د ملکي هوایي چلند او ترانسپورټ سرپرست وزیر د مزار شریف په هوایي ډګر کې له خپل ازبکستاني سیال سره لیدلی دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې حمید الله اخندزاده او ورسره مل پلاوي د خپل ازبکستاني سیال او پلاوي سره د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر پر ستونزو او د الوتنو د بیا پیل په اړه خبرې اترې کړې دي. د سرچینې په خبر ازبکستاني پلاوي د یاد هوایي ډګر ټولو ستونزو ته د رسیدګي ډاډ ژمنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې یاد هوایي ډګر به بیرته خپل عادي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یعنې یوناما په کابل کې پرونی چاودنه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کابل کې د عیدګاه جومات ته څیرمه چاودنه وشوه چې په پایله کې یو شمېر هیوادوالو ته سخته مرګ ژوبله واوښته. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.